وطنوالو تاسو به خپل د موبایل په سکرین باندې د دوو ملکونو ټایم څنګه لګوي. اکثر ډیر وطنوال په کمنټ کې تاسو کوي چې یره یو موبایل کې تاسو خیال کړئ نو چا په د پاکستان ټایم لګولای او چا په د سعودي عربیا ټایم لګولای. که یو کس په سعودي عرب کې موجودي او وی چې یره زه د پاکستان ټایم هم په خپل موبایل کې ان کول غواړم چې ماته پته لګي یره چې په پاکستان په دې ټایم کې څه ټایم دی، نو دا تاسو خپل د موبایل په سیټینګ کې ډیره په اسانه باندې کولای شئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. که ویډیو مخ خوښ شي ویډیو د سره لایک کړئ، پیج در سره فالو کړئ او ویډیو د نور وطنوالو سره شیر کړئ. دې نه علاوه وطنوالو که څوک ما سره کنټیکټ کول غواړي زما انسټاګرام ته راشئ، موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی، ناغه چینل د سره لازم سبسکرایب کړئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. ها وطنوالو دلته کې تاسو کته شي چې په دې کې و صرف د سعودي عربیا کم ټایم چې دی هغه شو کېږي. اوس بعضې نیم کسان وایي یاره چې په پاکستان کې به څه ټایم یا پکې د بل یو ملک لګول غواړي، نه دلته کې به تاسو ته د سعودي عربیا هم شو کېږي او دلته کې به تاسو د بل ملک هم شو کېږي. نه د دې دپاره به موږ ځو سیټینګ ته. دې دپاره به تاسو راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به تاسو ولیکئ ډوول کلاک، دا به تاسو ته راشي. تاسو په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ لږ لاندې دا وګورئ ډوول کلاک، دا په دې باندې بند دی. دا به تاسو ان کړئ، په دې ګاډ ایټ په کلیک کړئ. ټیک شو. په دې کې به لږ لاندې داسې سکرول کړئ. په دې کې به سیکنډ کلاک چې کوم دی هغه تاسو په دې کې اوس نیویارک سلیکټ دی. تاسو کته شي دا امریکا ده، نه د دې نه به موږ امریکا لرکو او پاکستان به پکې ورواچو. ها په دې سرچ کې ولیکئ پاکستان. پاکستان نو دا کراچي شو، ډایرکټ کې پاکستان شو. دې نه به بیک شي، چې بیک شي دې نه به وځئ. دا به مینیمایز کړئ. خپل د موبایل سکرین به بند کړئ، بیا به چالو کړئ. نو کته شي تاسو اوس کته شي چې په پاکستان کې 5:19 دی، ټیک ته په کراچۍ کې، او په ریاض کې چې کوم دی 3:19 دی. نو دوه ټایمونه موږ ته شو کېږي. دا یو ډېر ښه ټپ دی، ځان سره سیو کړئ، لایک کړئ د سره ویډیو، د خپل ځان خیال ساتئ. که نور هم داسې ټپس اینډ ټرکس غواړئ نو کمنټ موږ ته کولی شئ. تھینک یو.